تسبیح وایا په ژبه مسلمان کړه سلام. ډېر دا خلک اوس د دې او دا یې ریاګر تک تور کندی د الله بنده دا د صحابو علامه ده. ته بدبخته یې چې د صحابو اثر دې پر مخ نه معلومېږي، هغه نیکبخته ده. د صحابو علامه کې پیدا شوې. ګوره په دین ځان پوه کوي، په دین رخشنونه مه وکړي. سړی د قرآن آیات ده سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، علامې یې په مخانو کې داسې وې چې پر تندي به د سجدې علامه وه. ذلک مثلهم فی التورات، الله یې په تورات کې شیخ عبیدالرحمن عزیزي چې د نبي علیه اسلام مرګري به داسې وي، سخت به یې پر کفارو رحم به یې په خپل مابین کې لمنځونه به کوي، په مخ کې به د سجدې اثر. انجیل کې یم علامه بیان شوې ده. ومثلهم فی الانجیل، مثال په انجیل کې دی د کزرع لکه کښت. په انجیل کې دی مثال ویلی چې د صحابو مثال داسې و لکه یو کښت چې سړی وکري سپیره مځکه ده. بله ورځ دونه کوچنی شین واښه راشین شوی و نازک، بله ورځ چې رالې ښه پورته شوی و داسې جګ درېدلی و، بله ورځ ښه پونډ شوی و غوړېدلی و، وږه یې ښکاره کړی و. بزګر چې به پر ګرځېدی ډېر خوند یې ورکاوه چې والا سر ډېر ښه کښت شوی. یوازې صدیق اکبر ښکاره شوی، پسې حضرت عثمان صاحب، پسې زبیر بن عوام صاحب، پسې فلان صاحب، مهاجر سو، انصار سو، ټول عربي دنیا یې ونیو. مضبوط طاقت ځینې جوړ شو. که زرع لکه کښت دی د اخرج شطعه، چې هغې را وباسي، په آزره پورته یې کې فاستغلظ مضبوط سي، فاستوی ودرېږي علی سوقه پر تنه خپله، اخر پر تنه ځان ته کېږي. یعجب الزراع، خوند ورکوي بزګر ته. دا ولې الله دی سوکه سوکه قوي کړو دا صحابه لیغېزه چې غوسه ورشي بهم په دی الکفار و کفار. کفارو خو به هره ورځ انتظار کاوه چې نن به ورک شي، هغه به دوی تر بله ورځ ښه مضبوط شي، نن به ورک شي تر بله ورځ به ښه. دوی دی سوچې دا خوا وعد الله الذین، وعده کړې ده الله له هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی و صحابه، وعملو الصالحات، عمل د نیکۍ یې کاوه، منهم له دوی مغفرتن الله بار څه وربخښي و اجرا عظیما. شیخ عبیدالرحمن دا د صحابو شان ده، چونکې وخت یې نه ایجابوي، موږ به نور تفصیل هم کړی وای. انشاءالله په آینده کې به انشاءالله ډېرې جمعې د صحابو شان موږ بیان کړو، څو چې د صحابو انداز د هغو قدر زموږ زړه کې راشي، له هغو سره چې موږ محبت وکړو نه بیا د اسلام نه موږ ډېر خوشحاله کېږو. ځان دې برابر کړه په دین په شریعت.